د هیواد د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ملا حمیدالله اخندزاده د ننګرهار ولایت مرستیال مولوي سعید احمد بنوري د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف د دغه هیواد د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت الله ایرو ګوشوف او نورو مسؤلینو د تورخم له لارې پاکستان، هند او نورو اسیایي هیوادونو ته د سوداګریزو چارو، صادراتو او وارداتو په موخه تورخم ښارګوټي کتنه وکړه. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ملا حمیدالله اخندزاده وویل چې ازبکستان هیواد غواړي د تورخم له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا هیوادونو ته صادرات او واردات پیل کړي چې په دې سره به تورخم کې شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف د تورخم ښارګوټي بېلابېلو برخو څخه د کتنې پر مهال خوښي وښوده چې له دې لارې به د اسیا مرکزي او جنوبي هیوادونو ته د بېلابېلو توکو صادرات او واردات پیل کړي. نوموړي وویل چې دوی به هره ورځ په اوسط ډول په دې لاره 100,000 ټنو بېلابېلو توکو لیږد رالیږد پیل کړي. د ننګرهار ولایت مرستیال مولوي سعید احمد بنوري وویل ازبکستان هیواد به له افغانستان سربیره جنوبي اسیا هیوادونو سره راکړه ورکړه پیل کړي چې د افغانستان په اقتصاد به ښه اغیز وکړي او ورسره به په کور دننه کاري بوختیاوې رامنځته شي. او هدف او غرض دا و چې ترانسپورت ته وده ورکړي او کم اموال چې د ازبکستان نه پاکستان او هندوستان ته ځي د هغې نه ازبکستان ته راځي دې ته نور هم وده ورکړي او دغه د ترانسپورت سهولیات رامنځته کړي. نوموړي د ازبکستان هیواد څخه ننګرهار ته راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به سوداګرۍ پیلولو او دوام په موخه لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نو دا یو ښه اقدام او ښه اقدام دی او ښه لاسته راوړنه ده. نو هغوی ډېره خوښي وښوده، خوشحاله او انشاءالله چې په راتلونکي کې به دغه تجارت او دغه ترانسپورت تګ راتګ ته واردې او صادرې ته نور هم ډېر اضافه والی وشي. دغه پلاوي چې تورخم ښارګوټي څخه یې لیدنه وکړه، د ننګرهار ولایت د ملکي او نظامي ادارو یو شمېر مسؤلینو یې هم ملتیا کوله.